د افغانستان د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغني برادر یو ځل بیا په کورنیو او بهرنیو پانګوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره ده او د کورنیو پانګوالو ترڅنګ بهرني پانګوال هم سرمایه گذاري ته راوبلل. برادر ډاډ ښودلی چې په افغانستان کې امنیت تامین دی، فساد له منځه تللی او د پانګونې لپاره ښه فرصتونه رامنځته شوي دي. موږ ټولو خارجي او داخلي تجارانو ته خواهش او هیله ده چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او په افغانستان کې خپل سرمایه گذاري او نور څه چې په وس و په توان کې لري هغه په افغانستان کې دولت ته په کار واچي چې هم به د دوی دپاره څه وي، هم به د افغانانو دپاره یو څه وي. اقتصادي شنونکي وایي امنیت تامین دی، خو بهرني پانګوال خپلې غوښتنې لري او په کار ده چې حکومت نړیوالو پانګوالو ته شرایط اسانه او عملي اقدامات وکړي. تر اوسه لکه هغه دوی چې څومره وایي هغومره نه ده سوې. ښه به دا وي چې په عمل کې یو څه شي ورته وښودل سي او دوی ته معیارونه وټاکل سي او هغه معیارونه چې بین المللي دي هغه باندې حکومت هم ځان پوه کړي او دوی ته هم د هغه مطابق اعلانونه وکړي چې په دغه معیار په دغه رقم راسئ چې موږ تاسو ته زمینه برابر کړو او تاسو پانګونه وکړئ. پانګونې سرمایه‌ګذاري زمینه برابره ده، نو دې لپاره باید تبلیغات وشي، رسانیز شي مثلا، نو بعد د هغې نه چې جهانیان آګاهي د دې نه پیدا کړي چې دلته افغانستان کې څومره الحمدلله امن دی، زمینه برابره ده د اقتصاد د پرمختګ لپاره، نو بیا ټول خلک یووالی کېږي چې خپله پانګونه دلته وکړي. یو شمېر نور پانګوال او سوداګر بیا د بهرنیو پانګونې لپاره د حکومت نړیوال رسمیت له کابل نه نړیوال پروازونه او پر بانکي سیستم محدودیتونه هغه څه بولي چې د پانګونې مخنیوی کړی دی. درې برخې بیا ډېرو مهمې دي په دې کې چې موږ چې فقط یو رسمیت پېژندنه چې بعضې خلک غټ سرمایه‌داران غواړي چې په رسمیت باید وپېژندل شي. دویم زموږ پروازونه باید مکمل د نړیوالو سره ونښلول شي چې په دې باندې بحث روان دی. درېیمه مهمه بانکي زموږ سیستم دی چې دا باید د نړۍ سره ونښلول شي. هر سړی که پیسې سرمایه‌ګذارۍ دپاره راوړي یا نور ماشیني اخلي، مواد اخلي یا پیسې ټرانسفر کوي، دغه درې مشکل دی چې دا حل شي، نو زه تاسو ته ویلی شم چې مکمل هر داخلي او خارجي سرمایه‌ګذار په افغانستان کې د جغرافي موقعیت نه، د امکاناتو نه او دلته سرمایه‌ګذاري کوي. د اسلامي امارت د اقتصادي کمیسیون مشر او د رئیس الوزرا مرستیال په وار له افغان او بهرنیو پانګوالو غوښتي چې افغانستان کې د پانګه اچونې لپاره ښه فرصت برابر دی، خو تر اوسه یو شمېر هغه سوداګر او صنعتکاران چې 8 میاشتې کې له هیواده وتلي دي کمه برخه یې بیرته راستنه شوي دي.